وعلیکم السلام ورحمت الله. دا وی یو چا زوی وشي او دومره وسه کیږي چې یو ګډ ذبح کې په عقیقه کې سنت طریقه په عقیقه کې دا ده د الک نه دوه ګډان د سنت طریقه ده. دا وی کمزور یم نو وس کول شي یو ګډ ذبح کې دا یو ګډ جایز دی او دوه ګډان سنت دي په عقیقه کې او د جلې نه یو ګډ سنت دی د الک نه دوه سنت دي او د الک نه یو فقط جواز دی. دا حقیقت ده. نو که ته ملمه ته راوړې هغه جدا مسله ده. هغه ملمه نه چې ته زیاته وخت راوړې د دې حقیقي نه غیر هغه د ملمه کرم چې ته کې په حقیقت نه ده. نور ملمه ته راوړل شي ملمه کړ ډیر شي پروا نه کوي. حقیقت کې هغه نه داخلي. بل خبردار ده حقیقي دا وخت وګوره په خیر په خلکو به خوري خامہ وخت تقسیمول سنت طریقه نه ده. خبر علامه ابن قیم نقل کړی ده وخت په خیر په خلکو به خوري. او بل خبردار ده چې حدیث کې کلمه د شات راغلی ده حقیقت کې فقط ګډان وو دا سیرلی چې ورته وي وزي سیرلی بس دا وي دوخان پر ابته چې کوم روایت دی غنا سم دي لکه باز وي چې انس بن مالک واقع کې وخان ذبح کول وخان میخي واغان خسي دا سنت طریقه ده چې دا په اخر کې ذبح شي فقط ګډان او سیرلی دا سنت طریقه ده. څه کولای شي یو سیرلی یو ګډ دا جایز ده.